السلام علیکم. تاسو ګورئ جې کې الکتریک یوټیوب چینل پښتو. زه یم ستاسو ملګری عمر علي. امید لرم چې تاسو به ښه یاست، جوړ به یاست. ملګرو، دا سیسټم د لومړني کمپنۍ غه 12 کیلو واټه سیسټم دلته انسټال دی، لګېدلی دی. زما د نن ویډیو ستاسو سره په دې باره کې ده چې دوې بیټریانې به تاسو څنګه پیرلیل کوئ. چې کوم ټایم بیا دا رقم 2 یو پی ایس یا 1 یو پی ایس لګېدلی د هغه سره به ته دوې بیټرۍ څنګه لګوې. نو دا ویډیو ته د شروع څخه تر پایه پورې وګوره، انشاءالله ستا به سر په خلاص شي. دا دوې د لومړني کمپنۍ بیټریانې دي، 100 امپیره. فلحال خو دا یوه دانه لګېدلې ده، ته معلومیږي چې دا رنینګ کنډیشن کې دی. دا بله چې کومه بیټرۍ ده دا فلحال بنده ده، دا د لوړ هغې. ته چې همیشه دا بیټریانې پیرلیل کوې، د دې طریقه کار چې کوم کمپنۍ ریکمنډ کوي هغه دا دی چې دلته دا چې کوم پوینټ دی، یعنی منفي چې کوم دا 2 پوینټ دي، دلته به ته دغه کیبل ورلګوې. دا کیبل چې کوم ته معلومیږي، دا چې ته ورولګوې، د دې نه بعد بیا راځي د دې چې دا کومه د جمع پوینټ دی، یعنی پلس پوینټ، دا دواړه به ته دلته لګوې په دغه ځای کې. دا به راباسې، دا یو سره به دلته لګوې، دا بل سره دلته. د ده چې کوم پلس پوینټ دی، یعنی کوم د جمع تار دی، هغه به ته د دې ځای څخه اخلې. او دغه رقم چې ته د جمع تار دلته ځینې واخلې، یعنی د پلس پوینټ، او بیا چې کوم راځي ماینس پوینټ، هغه به ته د دې ځای څخه اخلې. دا چې کوم ته معلومیږي. اوس که ته چیرې وایې چې یاره زه د دې ځای څخه اخلم د دې پوینټ څخه، دا طریقه کار چې دی دا غلط دی. ته به د ماینس پوینټ چې دی هغه به د دې ځای اخلې، که ته چیرې بیا پلس اخلې هغه بیا د دې ځای اخلې. اوس چې کومې دغه دوې بیټرۍ دي، دغه کیس چې کوم دی، زه داسې کوم د دې چې کوم مین چې کوم ماینس دی، یعنی نیوټرل تار دی، هغه زه د دې پوینټ څخه اخلم. او دغه رقم دغه چې 2 پوینټ دي دا په خپل اپس کې سره دلته میلاومه، یعنی د دې تار د مدد سره دا تار زه دلته ورلګوم داسې چې دلته دا ولګېدی. نو بیا د دې چې کوم سرکټ دی هغه به کمپلیټه شي. بیا دغه رقم دلته دغه دوه چې دي، دا چې کوم ګرم تار ته معلومیږي د جمیغه، دا راوځي دلته لګیږي، دوی دواړه په خپل اپس کې سره لګیږي. او پاته سو د چې کوم د بی ام اس تار دی، او چې کوم د بیټریانې پروپر چې کوم پیرلیل سي، دغه دپاره ستا سره به دا رقم دوه دانې تارونه هم در سره وي. دا چې کوم 2 تارونه ته معلومیږي، زه تا ته سټپ بای سټپ درښیم. دا تار به ته راخلې، په دغه ځای ته به لګوې دا اس ډبلیو. دلته هم اس ډبلیو دی په دا لوړې بیټرۍ کې، او دا لاندې بیټرۍ چې دلته هم اس ډبلیو دی. ته به داسې کې دا یو پوینټ چې دی، د دې 2 سرونه دي، یو سر به دغه ځای ته لګوې، او بل سر چې کوم پاته سو هغه به ته په دې ځای کې لګوې. دغه رقم دا کمپلیټه سولو. بیا د دې چې دغه کوم تار دی، دا به ته راخلې، یو به دې کې لګوې کوم 3 کې، د لاندې بیټرۍ چې کومه ده هغه به په کوم 2 کې لګوې. زه دا پروسس دا تارونه ورلګوم، بیا مخته به دغه ویډیو کې ستا سره دا نور تارونه چې کوم دي هغه هم شیروم. چې کومې 2 بیټرۍ تا ته معلومیږي، ته به دی کوې چې دغه چې کوم تار راځي نه د بیټرۍ سره، دا به ته دلته ورلګوې. دلته چې دی ولګوئ، د دې سرکټ چې دی هغه اوس کمپلیټه سو، یعنی ګرم په ګرم کې رالی، او دلته به ټنډه په ټنډه کې رالی، یعنی سوړ په سوړ کې رالی. نو دا تار چې ته دلته ورولګې، بیا به د دې څه چې کوم ته فیس اخلې، هغه به ته د چې کوم لوړ سایډ دی، ته به د هغه څه اخلې. که ته چیرې دا سایډ څه پلس تار نه اخلې، ته د دې پوینټ څه اخلې، بیا به ته فیس د دې څه اخلې، او چې کوم نیوټرل دی، یعنی د منفي تار دی، هغه به ته د لوړې خانې څه اخلې. نو دا تار چې کوم ته معلومیږي، دا به ته دلته داسې ورلګوئ، د ګور د ټیک اواز یې وکړئ. اوس چې کوم دا تار دی، چې کوم د بیټرۍ تار دی، دا کمپلیټه سولو. دا یو چې دلته ته ورلګوې، دا وګوره، دا اوس کمپلیټه سو. اوس راځو دغه 2 تارو ته چې د چې کوم پروپر طریقه کار دی هغه دلته اوس زه درښیم. دا تار به ته ورلګوې دلته چې دا کوم پوینټ دی اس ډبلیو، دا چې دی یو لوړ ولګوئ، دا بل چې دی هغه هم دلته بالکل هغه رقم لاندې ورلګوئ. دا وګوره اس ډبلیو پوینټ، او دلته هم دغه رقم دی. اوس چې کوم دغه تار ته معلومیږي، په دې باندې واضح لیکلی دي چې بیټرۍ کوم 3 او بیټرۍ کوم 2. دا کوم 3 چې دی دا به دلته په دا 3 ځای کې لګوې. دا کوم چې پورټ دی، په دې کې موږ د بی ام اس پوینټ هم اخلو، او دا بیټرۍ هم کامن کوو، یعنی پیرلیل کوو سره. دا بل چې کوم پوینټ دی دا وګوره، دا اوس خپل ځای ته ورغلی.
نو دا چې کومه بیټرۍ دي دا د دې کنیکشن بالکل ریډي سولو. اوس موږ راځو د دې لوړې بیټرۍ ته، یعنې دغه کومه چې بیټرۍ ته معلومیږي دا زموږ ماسټر بیټرۍ ده. یعنې دغه بیټرۍ دا بلې ته کمانډ ورکوي چې ډکه سه یا خالي سه یا بجلي ورکړه، چې هر فالټ راسي هغه بیا دی ورته وایي دا بلې بیټرۍ ته چې مثال په ما کې دا فالټ دی، په تا کې هم دا فالټ راځي را روان دی. نو اوس موږ دلته داسې کوو چې کومه دا زموږ ماسټر بیټرۍ ده د دې څه اوس د دې کوم پوینټ چې کوم 1 دی دا وګوره، د دې کوم 1 څخه موږ تار راخلو یو دلته ورچو، بل سر چې دی هغه په یو پی ایس کې لګوو. نو دوی به مکمل چې کوم طریقه کار دی د کمپنۍ په مطابق باندې دا بیټرۍ به سره پیرل شي. ملګرو دا کم چې تا ته تارونه معلومیږي په خپل ډسپلی باندې، دا وګوره دا کم چې راسته راسته تار دی په دې کې 2 دانې کوچني تارونه دي دننه، او دغه رقم چې د چپه لاسته ته معلومیږي په دې کې ټوټل 8 تارونه دي. نو چې کوم 2 تارونه دي هغه نمبر چې دی هغه 3 او 5 دي، دغه رقم په دې کې ټوټل 8 تارونه دي. نو چې په دې کې 8 تارونه دي هغه به ته لګوې دلته چې کوم ماسټر بیټرۍ ده د دې په کوم 1 کې دلته به داسې ورولګوې، او دا بل چې کوم تار دی دغه 3 او 5 چې دي، یعنی دلته د چپه لاسته په 3 نمبر کې دی، په راسته لاسته په 5 نمبر کې دی. همیشه چې دی هغه ملګرو 3 او 5 چې دی هغه به ته د انورټر سیټ ته لګوې. چې کوم ټایم بی ام اس کنیکټ نه یم بیا به دی ته آواز کوي لکه دا اوس چې کوم ایرر په ده باندې راغلی دی د 1 فالټ چې کوم دی دی به تا ته دا شو کوي. دا وګوره 1 نمبر په دې کې فالټ دی، دی دا وایي چې زما چې کوم سیټینګ دی د بیټرۍ هغه مکمله سوی نه دی، هغه نامکمله دی. نو زه دا تار چې کوم ته معلومیږي دا دلته ورلګوم چې کوم د بی ام اس پورټ دی. دا وګوره راسته لاسته د دې انورټر چې دی دا راسته لاسته دا د بی ام اس پورټ دی. بی ام اس پورټ ته به دا تار ورولګوې، دا ګوره اوس دلته رالی کمپلیټ ورننوتې دا انورټر ته. دغه چې کوم فالټ ته معلومیږي په خپله ډسپلی باندې په انورټر کې دا 1 نمبر دا به اوس دی ختم کړي. چې دا ختم کړي د دې بیا نشاني دا ده کوم چې دغه لیتیم لیکلی دی دا به غورځي. چې دا وغورځېدی پوه شوه چې بیټرۍ د دې یو پی ایس سره کنیکټډ دی د بی ام اس د لارې. ورته ګوره او یو بل شی ملګرو کم ټایم چې دغه تار ولګوې دا د بی ام اس تار د دې لومړني بیټرۍ سره چې هر بیټرۍ هر یو پی ایس ته به راځي د بیټرۍ چې کوم ټایپ دی په انورټر کې دننه. دا ګوره اوس بی ام اس دلته پورته کوي، بی ام اس اکټیو کوي. زه تا ته هغه سیټینګ دلته په دغه انورټر کې درښیم، ته به راځي د هر انورټر جلا جلا سیټینګونه وي. په دې انورټر کې چې کوم د بیټرۍ ټایپ دی هغه په 14 نمبر کې دی. دا وګوره دا 14 نمبر دی، په دې کې د بیټرۍ ټایپ به تش دی ال ای بي. نو دا ال ای بي چې ته سلیکټ کړې نو پوه شوه چې دا بیټرۍ او دا انورټر په خپل اپس کې د بی ام اس د لارې سیسټم چې دی هغه اکټیو دی. اوس په دې دواړو انورټرانو کې د خپل وای انورټر په خپل وای چې په د انورټر کې هر مسله راسي د تا ته شو کوي چې په ما کې دا فالټ دی یا شارټ سرکټ دی یا وابډا کمره روانه ده یا د سولر چې کوم کرنټ دی هغه کمره روان دی. وګوره دا چې کوم انورټر دی یعنی دا زموږ ماسټر سو دغه رقم بیټرۍ چې کوم دی دا ماسټر بیټرۍ ده او دا انورټر په پیرلل کې ورسره لګیدلی دی. نو په دې دواړو انورټرانو کې چې دی هغه دا کم چې د لیتیم ساين دی هغه دلته غورځي. دا وګوره په دې انورټر کې هم دا د لیتیم ساين راغلی دی، ځکه په دې کې وار په وار نه غورځي. دلته داسې دی چې کم ماسټر دی هغه همیشه چې کم ساين دی هغه کښته پورته کیږي. دا کم چې سلیو انورټر دی په دې کې یو پلا بند سي بیا سټارټ سي بند سي سټارټ سي. دا وګوره د دې سټیټس زه تا د ښکاره کوم، دا ماسټر یو پی ایس دی او د هغه رقم ګوره ایس ایډیټینګ نشته. دا وګوره په دې کې هم دا دی غورځي. که چیرې دا ویډیو ستا خوښه شوې نو ته د خپلو ملګرو سره شیر کړي، د هغه به هم یو فایده وسي.